د نظم نه مخکې یو دوه حایکو دي عطاالله صاحبو چې شوي ارانې اسانې ښکارو په نټ یو بل ته ساینس ترقي کړې ده او هلکه شابه که ټوپک راواخله کاکا مې بیا په پوله خپیه هیره د خپل دادا میراث زمان اخلي نظم دی چې د یتیم ماشوم اختر خلک د ډیر وخت نه خوشحاله و د غټ اختر خبرې کېدې ځکه چې دا په هر انسان یا خوشحالي راتلله لویو د لویو وړو سره دا ذکر کوو چا به موږ به پېښور ته ځو باګرام ته ځو چا به موږ به مري او کالام ته ځو د یو مالت د یو کوڅې ملګري هغوی هم یو بل سره دغه مشورې کولې یو وې زه به اختر کې د ماما کره ځم بل وې ما او بابا د اخترونو په میلو ګرځوي یو بې اسري او باضمیره ماشوم په جړغوني اواز وویلو تاسو سیلونه او چکرې وخې زما غربت مال لاسونه په مری ایښي دي پلار خو مې نشته دی او مور مې په ناجوړه وجود تمام ورځ په پردي کور کې خدمتونه کوي پردي کارونه کوي بس د څو پیسو دپاره په هغې موږ له زموږ د هېټې سویکه لارئ بس خو چې نوې جامې نوې پیدار واچوم دا به د لویه خوشحالي د غټ اختر وګڼم کله چې سار شو او د غټ اختر رڼا خوره شوه مشران ټول د ساخت ماندله لاړل دغه یتیم هم ځان سنبال کو سمه سترګې وکړه آواز یې وکړو بیبي نوې جامې راواخله د اختر سار د چې زه هم نوې جامې واچوم زما ملګرو به هم نوې جامې اچولي مور ورله راله او د ځان سره یې جوخت ونیسو ویلې بچې تاله جامې پیدار د کمې واخلم زموږ د ګټې وټې څوک نشته پیسې نه لرو زموږ وس نشته بچې نوې جامې نه لرو موږ د هغه رب خالق د نظر لاندې اوسو کو څوک مو نه ویني هغه پروردګار مو ویني یا خو مو ویني رانه خوند اخلي مزې اخلي یا خو زموږ د ایمانونو مجایزې اخلي شکر په دې چې موږ د رب دا کائنات ولیدو که پیدا نه و نو بیا هم د چا زور پې نه و دا خو به موږ د الله یو امتحان دی زویه ستا نه پلار بیل ما نه جانان دی زویه زموږ د دواړو ارمانونه په سلګو پراته دي زموږ د دواړو ارمانونه په لمبو پراته دي زه خو له ستا لپاره سره سپینوم کلتون قبلومه په تا مینه یم ځکه دا ژوندون قبلومه ګني اسلام کې خو د هرې ښځې حق کېږي چې بې خاونده شي د بل خاوند نکاح دې وکړي خو نه بچې زه ته داسې د غربت تیارو کې نشم لیدی زه به د مور یم او پلار به د قسمت کې نه و اوښکې دې پاکه که بچې زه ورشه لوبې کوه څوک د اختر په سار سلګۍ نه وي جړا نه کوي په ځان د چم ګاونډ د هلکه سې مه خبروه ډېره مننه